السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبی الله خیر جوړی خیر راغلی. خیر ای توبه. مومن صاحب خی صحت ښه ده؟ الحمدلله شکر دی. تاسو ښه؟ شکر دی ښه یم خو تږی یم یار تږی. ولې څه شی دی کړی چې تږی؟ والله داسې 12 بجې راپاڅېدم او بیا لاړم لږ سودا مې راوړه بیا مې یو فلم وکتو خو ورځ نه تېرېږي. اوس راووتم نو مې دا چمن کې به لکین وکړو دغه هوا نه خوند واخلو. خو په دې کې هم ته تږی؟ ولا تا خو ډېر کارونه کړي دي. ښه خطر راته ووایه ستا روژه څنګه تېرېږي؟ زه خو سهار لاړم پوهنتون ته او پوهنتون نه چې راغلم نو 10 بجې وې. بس بیا مې یو ساعت 2 ساعته خوب وکړو. بیا چې راپاڅېدم د مونځ ټایم و. مونځ اودس مې وکړو بیا مې لږ شان تلاوت وکړو او بس دا دې اوس راووتم ما ویل لږه تازه هوا به واخلم. والله بس ګرمۍ م زور کړی دی او روژه م داسې سخته تېرېږي نو الله دې غیبي رحم وکړي یار. ښه ده چې تا د نورو خلکو غوندې دیاړي مزدوري نه ده کړې لاسګاډی دې نه دی چلولی. ما د الله بنده تا خو ټوله روژه په کور باندې دی راته او دې کې هم ته خفی چې روژې سختې دي. نه یار نور څه خبره نه ده خو نسوار مې ډېر یادېږي. زمونږ خو صاحب مهربان دی نسوار و مازغه دي چې نسوار وانه جو بس بیا هم دماغ کار نه کوي. او یار عملیانو ته د خدای د نیکو هدایت وکړي واقعا چې سخته یي. او که نه یار او بله خبره ده دا روژه ماتې نه پس نه دی د بازارونو کې ډېر رشي والله چې بیګا ته لاړ شو چکر به کوي سم خوند کوي که نه. راځه د مونځ ټایم دی دا مونځ به وکړو بیا به ورسره ګورو. داسې وکړه چې تل مونځ وکړه او زه دې لاندې مارکیټ پورې ځمه لږ کچالان چکني به راوړم. صحیح ده؟ صحیح ده. او هلو اورم څنګه چل دی آصف خان؟ راوځه که نه بهر ولاړ یم د جمع ټایم دی. یار ته لاړ شه او زه له خپلې کورنۍ سره چېرته دعوت یم هلته ځمه. راځه جمع وکړه بیا به لاړ شي که نه یار. یار ته هم ډېر عجیبه خبرې کوې هندو درته ښکارمه خو مونځ دی کوم یې که نه اوس ضرورت دی د فامیل سره چېرته ځمه. زه صحیح ده نو خوښه دی الله دې درته د نیکۍ هدایت وکړي. ښه زه سمه ده اوکې صحیح ده بیا روژه ماتې نه بعد ملاویږو انشاءالله. صحیح ده. السلام علیکم. یار عجیبه خلک دي خو ته به خپل قبر کې سملې او زه خپل قبر کې سملې. هلو وعلیکم السلام. کور کې ما والله پرون مې نوی فلم نه دی راغلی 2022 کې او هغه مې بیګا لږ کتلی و نیم پاتې و بس اوس بیټ کې کېناستم ما هغه فلم به وګورم. نه دروځم یار تاسو لاړ شئ. مړه تشویش مې دی ورته چې څه به پکې شوي. او ملا صاحب بس صحیح ده که نه یار بس جنت تاسو وګټو جنت ستاسو مبارک شه. صحیح ده. او زه په مخه دی ښه زه بیا ګپ لګو. माशूम मौला पैदा खड़ मुसम्मी पा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یو ماشوم مولا پیدا کړ مصطفی نو درنو لیدونکو د روژې مبارکه میاشت دغه د په تېرېدو ده نو موږ او تاسو ته پکار ده چې په دغه میاشت کې عبادت وکړو الله جل جلاله راضي کړو ځکه د الله نبي فرمایي چې روژه تېره شي او چاته پکې بخښنه ونه شي نو هغه دې هلاک شي موږ او تاسو ته پکار ده چې د الله تعالی نه بخښنه وغواړو ځکه په تېره روژه کې چې کوم خلک ژوندي وو هغه نن نشته هغوی مړه شوي دي موږ ته څه علم دی او موږ څه خبر یو چې په راتلونکي روژه یا په راتلونکي وخت کې به موږ ژوندي یو یا مړه په همدې تړاو الله جل جلاله زه ژوندی یم دا خوب و یا الله شکر چې زه ژوندی یم تا ماته د ژوند کولو یو بله موقع راکړه که دا زه مړ وی نو ما به الله ته څه جواب ورکوم ما به څه جواب ورکوم چې ما په خپل ژوند کې څه وکړه ما په هغې دنیا کې څه وکړه ما خو ټول هغه کارونه وکړه کوم چې په دې روژه مبارکه کې نه و پکار خو ماته الله بل ژوند راکړو یو ځل بیا یې ژوند راکړو چې زه نیک کارونه وکړم او د الله تعالی نه په خپلو کړنو باندې بخښنه وغواړم هو په دې روژه مبارکه کې په الله خپل ځان وبخښم شکر خدایا چې زه ژوندی یم یا الله ما معاف کا ما ته بخښنه وکړه ولې چې ما په خپل ژوند کې او په دې حقه روژه کې هغه کارونه کړي دي کوم چې ما ته نه کول پکار او هغه خلکو ته هم بخښنه وکړه کوم چې په دې روژه کې په بېلابېله ګناهونو کې اخته دي یا الله د بخښنې او مغفرت میاشت ته مونږ ټول مسلمانانو ته بخښنه وکړي آمین